بسم الله الرحمن الرحیم. د ویډیو درنو لیدونکو کوم ځای چې تاسې زمونږ تر شا ننداره کوئ او کوم ځای کې چې موږ ولاړ یو د طبیعي ښکلاګانو دغسې انځورونه پکې دي چې کله هم څوک دلته راشي بیا به هیڅ یوه سیمه دغسې پیدا نه کړي چې هغلته دې د طبیعي ښکلاګانو دومره اوج وي. دا د نورستان ولایت د پارون یعنې مرکز ته څیرمه د شود سیمه ده. دلته طبیعي ښکلاګانې د نښترو په ذریعه دغسې یو شکل کې جوړې شوي دي چې د هر انسان زړه له ځانه سره اخلي. د دغه ځای د عامو خلکو بې کچې مینه او د دغې سیمې طبیعي ښکلا دا ټول چې سره یو ځای شي نو انسان دغسې یو حالت ته رسوي چې د هغومره خوند او د هغومره ښه وخت تېرېدنې لپاره له انسان سره الفاظ نه وي. زموږ هیله او امید دا دی چې دلته په راتګ کې دې هم تاسې ځنډ ونه کوئ. ممکن تاسو ډېرو د بامیانو، پنجشیر او د دې ترڅنګ د کابل د پغمان ځینې ساحې لیدلي وي. هلته هم طبیعي ښکلاګانې ډېرې دي، خو د نورستان د پارون د دغه شود سیمه چیرته چې د کرکټ تر ټولو اوچت میدان موقعیت لري، چیرته چې د نښتر په ونه کې د ملي پوځ پوسته ده، چیرته چې د نښتر په سر باندې ملي بیرغ رپیږي، دا ټول شیونه داسې دي چې د انسان او بیا د یو با احساسه افغان احساسات له ځانه سره اخلي او بالاخره دا هر څه لا یو څوک هیوادنۍ مینې او دغه ملي شتمنۍ ساتنې ته تشویقوي او دې ته یې هڅوي چې د ساتنې لپاره یې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړي. موږ چې دلته راغللو د دغه ځای د خلکو کومه مینه او خلوص چې د سیلانیانو سره یې ښوده، د مراجعینو سره یې ښوده او همدغه شان د دې ځای طبیعي ښکلاوې چې موږ ولیدلې، نو یقینا موږ ته یې دا را په زړه کړه چې کله هم موږ فرصت پیدا کوو نو هغه دې موږ په نورستان کې تیر کړو، هغه دې موږ د دغه ځای د خلکو سره تیر کړو او بالاخره موږ دې کله هم دغسې شیبه ونه لرو چې د دغه ځای د خلکو مینه او د دې ترڅنګ دغه طبیعي ښکلاوې دې له موږ سره نه وي.